سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې درې ډېرې زیاتې مهمې جملې زده کوو. که واقعا درته ووایم زه خپله هم د دې جملو څخه زیاته استفاده کوم. دغه ورور ډېره مهمه پوښتنه کړې ده او زه مطمئن یم دا به د دې پوښتنو سره مخامخ سوي وي، نو تاسو هم دا یو فرصت پیدا سو چې تاسو دغه جملې زده کړئ. دوستانو راځئ چې دغه درې جملې زده کړو. کله هم چې تاسو د کار لپاره ګرځئ، دغه درې جمله کې هم که تاسو چاته ووایئ چې چا نه کار غواړئ او دغه درې جملې تاسو ورته په الماني ژبه باندې ووایئ، نو انشاءالله هغه به تاسو نه متاثره شي. اوله جمله موږ چې چاته وایو زه د کار په لټه کې یم، یعنې زه کار پسې ګرځم، نو دا جمله په الماني ژبه باندې موږ زده کوو. دا جمله داسې وایو: Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Arbeit هم ده، Arbeit هم ده، چې څنګه تاسو وایئ هغسې ووایئ. دوستانو بل موږ ورته وایو چې آیا تاسو سره کوم خالي ځایونه لرئ یا خالي ځایونه شته، نو دا جمله په الماني